الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعززو یورور پختنه کړې ده چې که څوک فاحش فلم ګوري یا لوڅ عکسونه ګوري نو په دې وخت کې داسې نرۍ اوبه د انسان د عورت څخه ولاړې سي. په دې اوبو کې غسل شته او که نه؟ دا اوبه غسل واجبوي که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اوله خبره خدا چې فقهای کرام لیکي، علما په ډیر تاکید باندې دا خبره کوي چې په موبایل کې یا په ټي وي کې یا په نورو شیانو کې لوڅ فلمونه یا لوڅ فاحش عکسونه کتل حرام دي، ځکه چې دا انسان رسوي وزنا ته. انسان دا لوڅ فلمونه وګوري یا لوڅ عکسونه فاحش تصویران ګوري، انسان مجبوره کیږي چې خپل خواهش پوره کړي. نو ډیر ځله داسې پیښې سوي دي چې انسان زنا ته مجبوره سي، حتی چې په خپل کور کې د خپل خور سره زنا کړې وي. داسې ډیر واقعي موږ ته راوړاندې سوي دي. معززو، اول خو د دې فاحش عمل، د دې ناکار عمل څخه ځان په کلکه باندې وساتي. دا یو حرام عمل دی. فتاوی محمودیه اول جلد کې راځي چې د دې حرمت ثابت دی. او بل دا داسې ګناه ده چې د انسان نیک اعمال ټول بربادوي. حدیث شریف کې راځي، حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامة بحسنات. زه به تاسو ته داسې قومونه در وښیم چې زما د امت دي، هغه به راسي په ورځ د قیامت باندې دا نیکۍ به ډېر ورسره وي، امثال جبال تهامه، د تهامه غره غوندې نیکۍ او نیک اعمال به د دوی سره وي. فیجعلها الله عز وجل هباء منثورا. الله تبارک وتعالی د دوی دغه نیکۍ دا نیک اعمال ټول وپاشي، د مالوچو یا پنبې غوندې ختم سي د اعمال. ورئ، دا څومره یو عظیم جرم دی چې الله تبارک وتعالی په دې عمل باندې د انسان ټول نیک اعمال ختموي. د هر انسان په زړه کې به دا راځي چې په کوم زړه کې ایمان وي چې دا به څنګه عمل وي چې د دې په وجه باندې د انسان ټول نیک اعمال ختم کیږي. نو صحابه کرام هم نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې جلهم لنا الا نکون منهم. یا رسول الله، د دې خلکو صفت موږ ته وښیه، د دې علامې موږ ته وښیه، دا کوم عمل دی؟ دا عمل په موږ کې هم نه وي. ونحن لا نعلم، او موږ به نه خبر د عمل به په موږ کې هم وي چې زموږ ټول نیک اعمال ختموي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي: اما انهم اخوانکم، دا ستاسې په ورونو کې دي. ومن جلدتکم، دا خلک ستاسې د پوسته دي، ستاسې د اجسادو څخه دي، او دوی هم دغسې عبادات کوي لکه تاسې دغسې مسلمانان دي. ولکنهم اقوام، دوی داسې قومونه دي اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها، چې کله دوی خالص، یعنی مطلب خلق نه ورسره، دوی جلا سي، څوک نه ورسره، ځان باندې شړۍ راکش کړي، تلتک راکش کړي، یې کړ سي، نو بیا دوی د الله تعالی جل جلاله د محارمو څخه دوی تجاوز کوي، د هغه نه تېرېږي، هغه باندې بیا بریک نه نیسي. نو دا هغه یو فاحش عمل دی چې هغه انسان نن سبا ډیر کوي. هغه دا موبایل کتل دی چې کله د انسان سره خپل پلار ورسره وي، انسان سره مشر ورور ورسره وي، انسان سره مور ورسره وي، یو عالم ورسره وي، بل یو صالح ملګری ورسره وي، دغه په مخ کې دی فاحش تصویران نه ګوري، دغه په مخ کې دی لوڅ فلمونه نه ګوري. کله چې تنها سي، کله چې یوازې سي، بیا د فاحش فلمونه ګوري، فاحش عکسونه ګوري. نو دا هغه عمل دی چې کله دی جلا کیږي او دی یوازې سي، بیا دغه عمل کوي، په دې عمل باندې د ټول نیک اعمال له منځه ځي. دې تاسې ډېر فکر وکړئ. د انسان زړه به د غمه وچوي چې د قیامت په ورځ د ټول نیک اعمال ختم شي. نو ولې په دې دنیا کې موږ او تاسې دغه بد عمل څخه ځانونه نه ساتو چې په موبایل کې، په ټي وي کې فاحش
تصویران فاحش فلمونه کتل دي. الله تبارک وتعالی د مسلمان ته د دې څخه نجات ورکړي. او کوم چې مسئله ده نو که دغه اوبه د انسان څخه بغیر د شهوت راوځي، څه خوند او ذایقه نه ورسره، نو دا بیا مذي بلل کیږي چې په دې کې غسل نسته، البته اودس ورباندې لازمي دی. الجوهرة النیره کې راځي په اول جلد کې وليس فی المذي والودي غسل، په مذي او ودي کې غسل نسته، وفیهما الوضوء، په دې کې اودس ته، اودس ورباندې لازمي دی. مذي دغه اوبه دي چې کله انسان د خپل میرمنې سره کله یا شهوتي خبرې کوي یا نور، هغه مذي نرمې اوبه د انسان د ذکر څخه راوځي خو بغیر د شهوته. ودي هغه داسې ژړ رقمه اوبه دي چې د بولو څخه وروسته د انسان تر ذکر راوځي. نو په دې دواړو کې غسل نه لازمیږي، البته اودس ورباندې لازمي دی. کومه کپړه چې ورباندې ولړل سي، هغه کپړه مرداره ده، کالي مردار دی، هغه به پرېولي. او بله خبره ده چې که د انسان څخه دغه مزي یا ودي ونوځي، دغسې فلم وګوري، نو بیا هم فقهای کرام لیکي چې د دپاره اودس مستحب دی. ځکه دا ټول کتابونه دا مسله لیکي چې کله انسان یو ګناه وکړي نو بیا ورته مستحبه ده چې فورا په هغې پسې وروسته اودس وکړي، که څه هم اودس وي بل اودس یې ورباندې وکړي، دا مستحبه ده ورته. نور الایضاح 34 صفحه او الفتاوى الهندیه اول جلد 10 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.